ملګرو په کراچۍ کې د یو کم عمرې او ښکلې ماشومې سره زیاتی شوی دی او د هغې نه بعد هغه وژل کړې شوې ده. خوږو ملګرو ویډیو را سره وګورئ چې تاسو هم د ټول هر څه نه خبر شئ چې دغه ماشومې د مور پلار خبرې تاسو هم اورئ او هغې اوس څه ویلي دي، د دې منظم څوک دی او دغه منظم اوس پولیسو ولې نه دی نیولی. نو دغه ټول معلومات تاسو سره شریکوو او تاسو سره دغه هم شریکوو چې دا واقعه د کراچۍ په سټیل ټاون کې رامخې ته شوې ده چې یو بدبخته انسان د کم عمرې او ښکلې ماشومې سره دغه غلط کار کړی دی. خوږو ملګرو دا واقعه چې زموږ مخې ته هم راغله او موږ یې هم ډېر زیات خفه کړو چې داسې واقعګانې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. که تاسو کتلې وي نو نن سبا د کم عمرو ماشومانو سره ډېر ظلم او زیاتي کېږي او د هغې ریپونه کېږي چې د هغې نه بعد هغه وژل کړی شوي هم دي. نو خوږو دوستانو د دې د منظم هم معلوم شوی دی چې د دې منظم څوک دی. داسې ویل کېږي چې دا د هغه ځای هم رهایشي او د دې یو ګاونډي دی چې د دې سره نږدې پاتې کېږي او اوس هغه چې کله دا واقعه شوې ده نو هغه غیب شوی دی او پته یې نه لګي چې چېرته تللی دی او چېرته نه دی تللی. وایي چې موږ د هماغه کس خلاف ریپورټ درج کړی دی او غواړو چې هغه کس زر تر زره ګرفتار شي. خو وایي چې پولیسو اوسه پورې د هغه ګرفتاري نه ده کړې او نه یې هغه ګرفتار کړی دی. د دې د مور پلار غوښتنه ده چې موږ غواړو چې دغه زر تر زره ګرفتار شي او سخته سزا ورته ورکړی شي. ولې چې نن زما ماشومې لور سره داسې کار وشو، هغه د دنیا نه هم لاړه او غلط کار ورسره هم وشو، هسې نه سبا د بل کورنۍ ماشومې سره داسې کار وشي. نو وایي چې موږ د دې دپاره غوښتنه د حکومت نه دا هم کوو چې دې ته سخته نه سخته سزا میلو شي. خوږو دوستانو اوسه پورې پولیسو کاروایي کړې ده خو دغه کس یې ګرفتار کړی نه دی، کوم کس چې دغه جرم کړی دی او دغه ماشومې سره یې ظلم زیاتی کړی دی چې د هغې نه بعد یې هغه وژلې هم ده. نو قدرمنو دوستانو که الله دې وکړي چې دا پولیس ونیسي او دې ته سخته نه سخته سزا ورکړي، ولې چې دومره د کم عمر ماشومې سره یې دغه غلط کار او زیاتی کړی دی. دا دې معاشرې ته پوهه ورکړي چې داسې کارونو نه ځان وساتي.